یا بخونکي څښتن طلب په نامه سلامونه درنو زده کوونکو او لیدونکو. سلام دوستان عزیز، نن غواړو چې په یاګانو باندې خبرې وکړو. امروز میخوایم که در مورد یاها صحبت داشته باشیم. راځو وایو چې لیلا او پښتو چینل مضمون مو چی ده؟ مضمون پښتو ده. مضمون پښتو او ټولګی مو څوم دی؟ دا گرامر په وم ټولګی کې هم دی. این گرامر در صنف هفتم است. موضوع چه شی ده؟ موضوع چی هست؟ موضوع یاگانی. چه شی؟ یاگانی، یاها. په پښتو ژبه کې در زبان پښتو مو 15 یاگانی لرو. ما 5 دانه یا داریم. کومی یاگانی؟ نرمه یا، سرگنده یا، دو ټکی لري، سرگنده، اوږده یا یعنی اوږده یعنی دراز، لکۍ داره یا زورکی واله یا زورکی واله یا. او چی شي یا؟ امزه چی لري یعنی چی؟ امریه یا، امریه یا. دا یاګانې په کومو برخو کې کارول کیږي؟ نرمه یا د نارینه نومونو لپاره کارول کیږي او سرګنده یا د نارینه نومونو د جمع کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه نومونه چې په نرمه یا باندې ختم شوي په سرګنده یا باندې جمع کیږي او همداسې نسبتی نومونو لپاره هم کارول کیږي. به اسمهای نسبتی هم استفاده میشه. اوږده یا د ښځینه نومونو لپاره کارول کیږي. زورکی واله هم د ښځینه نومونو لپاره کارول کیږي برای اسمهای زن یا مؤنث. او امریه یا د امر کولو لپاره کارول کیږي، برای امر استفاده میشه. څه ډول تلفظ کیږي دا به په مثالونو کې وګورو. مثلا نرمه یا سړی، شخص، منګی، کوزه، لرګی، چوب. یعنی دا باید وایو که دا ایره باید بگوییم که فقط در اسم ها نمیایی، در افعال، در کلمات، در همه چیز میتونیم از یاها استفاده کنیم. سړی، شخص، منګی، کوزه، لرګی، چوب. یک مفرد نارینه نمونه په سرګند یا باندې جمع کی به اسم یا به یای سرګند جمع میشه. حالا ببینیم تلفظش. سړی، 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 منګی، منګي، لرګی، لرګي. په دې ډول سره دا جمع کی. نسبتی نمونه چی دی؟ اسمهای نسبتی مثلا موچی یا مثلا دوبی، هر هغه څه چې نسبت ورکول کیږي. اوږده یا مثلا تاسې وګورئ ادې، ای، شیدې یا مثلا کې، د. دا اسی کلمې دي خو دا یا پکې کارول کیږي. زورکی واله یا مثلا وګورئ ملالۍ، ای، سپوږمۍ، ای، څوکۍ، ای. د زورکی واله یا اوندیه یا تلفظ یو شان ده. تلفظ دو یا یک نوع است، یک رقم است، اما ای به اسم مؤنث استفاده میشه، ای به امر استفاده میشه. مثلا بخورین، کښینئ، بشینین، ولیکئ، بنویسین. یعنی دغه او دا تلفظ یو شان ده. ملالۍ، وخورئ، سپوږمۍ، کینئ، څوکۍ، ولیکئ. خو دا د نومونو لپاره کارول کیږي، دا د افعالو لپاره کارول کیږي. یاگانی توری ندی. یاها که هستن حروف نیستن، توری ندی، بلکه چی دی؟ غږونه دي، بلکه چی هستن؟ صدا هستن. او که چیرته موږ دا یاګانې زده ونه لرو، زموږ پښتو ژبه بیا سم لیکلی یا لوستلی نشو، درست خوانده و درست نوشته نمیتونیم. دا زموږ او د تاسې لوست. که چیرته بیا هم پوښتنه لرئ له ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.